ښاغلې فاطمې روسیې امریکا ته ګواښ کړی چې باید امریکا اسرائیلو ته سلاح ورنه کړي. که امریکا اسرائیلو ته سلاح ورکړي روسیه به هم ایران ته سلاح ورکړي یا پوځي مرسته به ورسره وکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته لازم او لیدونکو اوریدونکو ته. بالکل د همدا خبره ده چې کله په امریکا کې د شورای امنیت ناسته وشوله چې امریکا باید په دې جنگ کې مستقیما داخله شي کنه او په ایران باندې ګواښونو باندې لاس پوري کی، نو دلته د نړۍ او د سیمې ملکونه ټول هم دغه شول چې ته امریکا راځي د اسرائیل په طرفداري ودرېږي او ایران یو مقتدره نظام دی هغه وهي، نو دا د روسیه چې دا د امنیتي قرارداد لري د ایران سره او د پوتین دا ویل چې دغه امنیتي قرارداد لاندې که موږ مستقیما جنګ کې نه داخليږو مګر موږ دا مسؤلیت لرو چې ایران ته دغه ضرورتي تسلیحات ورسره وکړو، یعنی کوم میزایل کوم دغه چې د ضرورت کېږي هغه به ټول موږ ورته ورکو. نو ښکاره امریکا ته ویل چې چیرته ته د اسرائیل تر شا ودرېږي او ته د هغې همکاري کوې یا په خپله مستقیما داخلېږي، ښکاره خبره ده چې دلته به روسیه، چین، کوریای شمالي او نور ملکونه دا به غلي نه کینی او دوی به د ایران د دفاع لپاره راځي. ښاغلې فاطمې، بل سوال او مسله چې ډیری وخت هم مطرح کیږي او جنگ هم کابو پر همدې باندې شروع ده چې ایران غواړي اټومي سلاح ته لاسرسی پیدا کړي یا هم جوړه کړي. آیا د نړیوالو قوانینو له لحاظه او خاص کر د NPT له لحاظه ایران دا حق لري چې اټومي سلاح ته لاسرسی پیدا کړي؟ ګورې دوه حق دي په NPT کې، یعنی د عدم توسعه د بمونو چې ده NPT نان پرولیفریشن ټریټي چې دی د کې دوه دي. یو دا دی چې د ماده دریمه ماده دریمه ټکی 3 او څلورمه ماده په دې کې دا وایي چې که ته دا ماده امضا کې ته کولی شي یورانیم غني کړي او خپل ضرورتونه لپاره د برق او د دې دا کې ایران دا غوښتنه کوي زه بم اتم نه جوړوم، ته ماته د دغه اجازه راکړه. امریکا د دغه قوانینو تخلف کوي، هغې ته وایي چې قطعا اجازه نه درکو، در حال چې اسرائیل دا نه دی امضا کړی اتم لري، ایران دا امضا کړی دی، احترام هم کوي او وایي چې زه اتم نه جوړوم، ماته اجازه راکړه چې خپل یورانیم غني کړم چې برق مې ضرورت مې پوره شي، هغې اجازه ورته نه ورکوي. بیا په همدغه NPT کې یو بل کلاز دی، یو بل ساحه ده چې هغې کې دا وایي که چېرته ستا خاوره د یرغل لاندې راغله او تا باندې یرغل د اتومي خطر درته متوجه او ته غواړې چې ځان نه د اتومي خطر لرې کړې او ته اتوم جوړ کړې، ته د NPT نه وتلی شي. کله چې ته د NPT نه ووتلې ته بیا کولی شي اسلحه د ذروي یا استوي ځان ته جوړه کړې. تاسو ته معلومه ده چې ایران وخت درخواستي ورکړې ده په ملل متحد کې چې زه د NPT نه وځم او پرونه بله ورځ د ایران د شورای عالي د خلکو نمایندګانو دا تایید کړله چې موږ د ایران به د NPT نه وځي او د کله کې ایران د NPT نه ووته ځکه چې دا یو مرحله لري د سنه د چې اعلان وکړو وځي باید ووځي، دا درخواستي ورکول کېږي، پروسس کېږي، څو میاشتې دربر نیسي. ما دا چې درخواستي ورکړه معنی دا ده چې ما تصمیم دی وځم، نو دوی بیا کولی شي د اتم خواته لاړ شي او اوس هم دا خبرې روانې دي لپاره دې چې اسرائیل د اتم استعمال ګواښ ورکړی دی. حتی ټرمپ ته ویلي چې که ته جنګ ته داخل نشې نو زه اتم استعمالوم، نو د دې بابت نه چینایانو، نارت کوریا او روسیې دا اقدام کړی دی. حتی پاکستانیان وایي چې دې عمل ته دي د ایرانیان سره کومک کوي چې کوم غني شوي یورانیم دی لري هغه مبادل په بم کې او اعلان وکړي چې ایران اتومي قدرت شو تر څو د اسرائیل او د امریکې د ګواښ مخه ونیول شي.